شومان چې تاسو وینئ دا یتیمانان دي که چې ستا د پلار څومره وخت وشو چې مړ دی؟ یو نیم کال. ته اوس څو وروڼه یې؟ ځوان بچې وګورئ د ده دا خپله چې چلیږي لګیا دی په دې الله ته څومره خوشحالي میلاویږي دا مونږ ته نن پته بسم الله الرحمن الرحیم. زمای عزتمند وروڼو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د یتیمانانو دا سکیم تقریبا د 308 میاشتو چې دا موږ شروع کړی دی. وایي چې دا خپله خوشحالي موږ دې څو کڼو کې تقسیم کړو. څنګه چې الله رب العزت موږ د خپل اولاد راکړی دا دی چې موږ د بل اولاد سره هم لږه مینه وکړو. دا به د هغه مقام ته ورسوي چې کوم مقام ته به د عبادت ونه رسوي او بیا عبادت به د هغه مقام ته ونه رسوي چې کوم مقام ته به د سخاوت ورسوي او سخاوت به د هغه مقام ته زما مسلمان وروره ونه رسوي چې کوم مقام ته به د یتیم او د مظلوم او د مسکین د شونډو نه وتې هغه دعا ورسوي. دا سودا نن زه تاسو ته کور په کور به ګرځم، تاسو ته به دا یتیمانان هم ښیمه، تاسو ته به زه دا کورونه هم ښیمه، تاسو ته چې کوم دی د دوی دا ژوندون به هم تاسو ته ښیمه چې په دې ګرانه ګرانۍ کې دا د کور ساتنه او د کور دا پالنه څنګه کېږي. زما عزتمند وروڼو موږ په خپل کار روزګار کې د خپل بچو پلاران او خپل د کور اخراجات نشو پوره کولی او دا حیوانان چې د چا پلاران نشته دی د دوی دا میندې دا به د خپل بچي څنګه ساتي چې تاسو څومره مونږ کې احساس نشته چې د دې د بې نن اته میاشتو چې د څوکنو بازار کې پروت دی هر سړی په دې تېرېږي ځکه له 100 روپۍ نه اچوي. آیا مونږ له الله رب العزت خپل دې بچو دپاره رزق نه راکوي؟ اته میاشتو شي 15,000 شپږ دې نه ثابته میاشت دې څوکنو کې اماني 50,000 نه بره کسان دي ولې مونږ له خپل بچو له الله روزي نه راکوي. هر سړي دپاره الله رب العزت ماښام د هغه بچو له الله روزي ورکوي. په هغه روزۍ کې د دې حیوانانو دپاره 100 50 50 دې ډبي کې اچوئ اوسئ. دا وګورئ دا یو میاشت په دی ته دا سودا مونږ برابروو. نن به تاسو دا ټوله سودا وګورئ چې دې حیوانانو له مونږ ورکوو. په ورځ د قیامت به د دې پوره الله رب العزت مونږ نه تپوس کوي او سخي بنده د الله دوست دی. دی سره چې څوک دا مینه کوي او ویډیو شیر کوي او رب العزت دې دا نیکي د ده په قبر کې په کار راولي. اجر هم په الله. ما ښه محنت کړی دی، ما ښه همت کړی دی، ما به د ځان په غم کې ټوله شپه وژړل. ډېر به مې پټ او کله کله په ښکاره وژړل. کله اخبار ته ځغله، کله بل کار ته ځغله، کله نهارو د شا او کله بهارو د شا، کله سندرې جوړول، کله شعرونه لیکل، کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل. لک شانت امن راغې زمونږ کډې وه. مونږ نن دا پروګرام چې څرګنده کړو دا مونږ په دې یو نیت باندې څرګنده کړو چې باقي تعاون مونږ سره ډېر زیات کم شو. هره میاشت کې به 40-50,000 روپۍ راټولېدې. اوس اچانک داسې دغه رالو چې مونږ سره 10,000 روپۍ هم نه راټولېږي لګیا دی. آیا مونږ له دې خپل بچو لپاره الله رب العزت رزق نه راکوي لګیا دی که څنګه چې مونږ د یتیمانانو سره تعاون نه کوو لګیا یو. مونږ په دې چمکني بازار چوک کې د دعا فاونډیشن پروګرام د یتیمانانو لپاره شروع کړی دی او تاسو خالص د الله د رضا دپاره دې وړو شونډو سره تعاون کوئ اوسئ. ځکه چې پلار مړي د کور حالات ډېر سخت د کور زندګي ډېره سخت دی. د دوی مور ته پته لګي چې د کور دا بچي څنګه ساتلی کېږي، د چا میندې به دې دا ماشومان چې تاسو وینئ دا یتیمانان دي که چې ستا د پلار څومره وخت وشو چې مړ دی؟ یو نیم کال. ته اوس څو وروڼه یې؟ 4. خویندې دې څو دي؟ 2. څو کسان یې کور کې ټوټل؟ 2 کسان. د کور د اخراجات څنګه کوئ؟ هغه څومره دیاړي ګټي؟ نو په هغه 500-600 روپو باندې ستاسو ګزاره کېږي؟ د دې چڼ ګاونډ کې به هم داسې دی هم ډېر حالات ګډوډ دي بچې دی دلته هم ډېر زیات بېوسه خلک اوسېږي. تاسو سره خو به د چڼ ګاونډ کې هم څوک تعاون ماون نه کوي نه کوي. تاسو په دې ماشوم خبرې واورېدې زما عزتمند وروڼو. دا د کور 7 تنان دي. د 7 تنانو کې د دوی یو مشر ورور دی، کور کې د ده خویندې هم ناستې دي، د دوی مورکۍ پلار یې مړ دی، یو نیم کال یې وشو. زمونږ په دې سکرین باندې به تاسو ته نمبر هم چلیږي
کم سړی چې کم دوی سره تعاون کوي د دوی دا دروازې دا کورونه ګورئ دا حیوانان ګورئ که دوی دپاره پیسې راستوئ مونږ به دوی له ورکوو که د مونږ اکاونټ کې اچوئ د راشن دپاره مونږ به هغه راشن دوی له وروړو دپاره په چمتني بازار چوک کې مونږ یو وړه بکسه ایښې ده 10 20 50 100 زر چې څومره اچوئ د دوی حیوانانو له اچوئ اوسئ شپږ د کور کسان دي یو د دوی مورکۍ ده د 7 کسان دي په دې کور کې د دوی د پلار تقریبا بچې پلار د څومره وخت کې مړ دی 2 کاله د دوی د پلار وشو چې مړ دی او په دې کوڅه کې بچې ته څوک تعاون معاون کوي بالکل څوک نه کوي څوک خو به بچې داسې وي ستاسو سره به لږ ډېر تعاون کوي زندگی څنګه تېرېږي تاسو په دې کیمره باندې ګورئ اوسئ دا حیوان بچې وګورئ د ده دا خپله چې چلیږي لګیا دی په دې الله ته څومره خوشحالي میلاویږي دا مونږ ته نن پته نشته دی دا به مونږ ته هله پته لګي چې کومه ورځ باندې الله رب العزت عدالت کې مونږ پیش شو الله رب العزت ته چې د ده دا وړې وړې شونډې چلیږي لګیا دی او ده ته دا مینه میلاویږي او د دې د مور په زړه کې چې دا کومه زبا زارو کما او زبا ځان له زور ورکما زبا داغونه د خپل زړه له یو څو نور ورکما زبا د شته شور له د خپل درد شور ورکما زبا چغې کما او ځان له به پیغور ورکما د یتیم په ژړا د الله رب العزت عرش وځي الله رب العزت فرشتو ته حکم کوي چې زما فرشتو دا د یتیم بچی پلار چې ما واغستو او په قبر کې مې غیب کو دا چا وجړولو نو فرشتي حکم وکړي چې یا الله ته ښه پوهېږي وایي که تاسو ګواه اوسئ په مخ د ځمکه چې چا دا راضي کو چا دله پناه ورکړه په ورځ د قیامت به دا زه راضي کړم عزتمند د دې ښار د رنګینو سره بلد نه ومه زه د دې ښار د تماشو سره بلد نه ومه زه په دې ښار کې یک تنها ومه د کلي سړی زه په دې ښار کې په ژړا ومه د کلي سړی زما په کلي کې سحر و مازدیګر و شپه وه قصه ترخه وه خو د کلي مې هوا خوږه وه خو یو خو یتیمي خو یو ډېر بېوسه ماشومي ځکه چې دا واړه نن نه تقریبا یو 6 میاشتې مخکې ما لیدلي وو دی څه سوځېدلي وو او د دوی حالات دومره خراب و ګریلو معاملې نه چې کوم دی د دوی مور سره د دوی د ډاکټر دپاره هم پیسې نه وي دا بچي چې کوم دي د دې مور نه سوځېدلي وو چې دې کې کوم یو دی اوس هغه ما ته پته نشته دی خو زه دوی له 7 میاشتې مخکې راغلی وم ما خو چاته شو کول نه خو زما دا پروګرام ښکته کېږي لګیا دی نو اوس ما دا شو کړل دا هغه ماشومان دي چې د دوی سره د الله د رضا دپاره ډېر تعاون کول اوسئ ما د دوی یو خپل د کام قبیلې ماشوم راګیر کړی دی نو زه تپوس کوم د دوی به حالات تاسو په خپله واورئ السلام علیکم بچې دا ستاسو کېږي ترور بچي دي د دوی پلار څومره وخت وشو چې مړ دی 2 کاله شو دوی دې کور کې دا کور یې خپل دی که په کرۍ اوسي دا خو چې زه مخکې راغلی وم ما خوا کور کې اوسېدل که نه د دې نیکانو چې کوم دی دا کرۍ مرۍ دا څنګه ورکوي تاسو ته بس د دې اندازه کېږي که پردی خدمت کوي ښه او د څو بچي دي مال د الله ښه 4 بچي دي 2 هلکان دي 2 جینکۍ دي الحمدلله دا مې پوه که چې په دې چڼ ګاونډ کې دوی یتیمانانو سره څوک ښېګړه کوي که نه کوي دا ماشومان چې کوم دی دا ستاسې کېږي ها عزتمند ورونو تاسو واورېدل چې دې هلک وویلې چې دا 4 ماشومان دي او د دوی د ګریلو معامله دا د کرۍ کور کې اوسېږي مونږ وایو چې زمونږ دا پروګرام دومره مخکې شي
چې الحمدلله دی له یو مرله دوه مرلې درې مرلې خپل ځای والو دا په خپل د چت سوري لاندې شي د دوی یو مور دا پردی خدمت کوي لګیا دی څلورې بچي دي مونږ وایو چې دې بچو دپاره د دوی خپل د سر سوری شي پردی کورونو کې پراته دي الله رب العزت چې کوم دی که نه د انسان مینه ګوري دا رزق الله ورکوي مونږ دوه میاشتو پس دی له دا راشن روړو د دې مسلمانانو دپاره دا څومره یتیمانان مې چې تاسو ته په دې سکرین کې شو کړل نو د چا فریاد مې دومره ډېر درته نه دی کړی خو د دوی د سر سوری نشته دی او د الله د رضا دپاره د دوی په دې کونډ کې چې کوم دی 10,000 20,000 50,000 هر څومره که څوک تعاون کوي زمونږ خو دا نیت عزم دی چې دوی له مونږ یو 2-3 مرلې ځای والو خپل کور والا په دې سوکنو کې جوړ کړو تاسو دوی سره بھرپور تعاون کوئ دا ویډیو د پاکستان هر ګوټ کې چې کوم مسلمان مؤمن ګوره اوسئ دا مخکې شیر کوئ د دې یتیمانانو سره څوک ښېګړې کولو والا پیدا شو زما عزتمند وروره دا نیکي به دې د محشر په میدان کې هم پکارېږي دا نیکي به دې په قبر کې هم پکارېږي او دا نیکي به دې زنکدن کې هم پکارېږي د دې حیوانانو خیال وساتئ الله به هم خیال ساتي زمونږ په چمکني بازار چوک کې چې کوم دی د دعا فاونډیشن پروګرام دی د بکسه کې له 50 روپۍ اچول مې راوي اوسئ ډاکټرانو له ورکوئ کم زیانو کې ورکوئ لږ د دوی هم خیال وساتئ اجر هم په الله ورسلام کله نهارو د شا او کله بهارو د شا